د ګیلمن وزیر د جنازې قافله د منظور پښتین وینا پر ګلخانانو او پاکستاني ریاست اوربل کړی. دا چې څنګه نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او ځوان شاعر ګیلمن وزیر د جنازې په مراسمو کې منظور پښتین له قومي مشرانو، مخاورو او سیاستوالو وغوښتل چې د پښتون قوم د برخلیک ټاکلو په اړه دې سره راټول شي او پریکړه دې وکړي. نوموړي بېګا شپه ناوخته د بنو په ښار کې د ګیلمن د جنازې په مراسمو کې خلکو ته وویل چې نور پښتانه د خپلو ځوانانو، مشرانو، سپین ږیرو او ماشومانو د وژلو توان نه لري. هغه وویل د دغې لړۍ د ختمولو لپاره باید رغنده پریکړه وشي او دا پریکړه به مشران او مخاور په ګډه سره کوي. بېګا شپه ناوخته د بنو زرګونه خلکو د ګیلمن په جنازه کې برخه واخیسته او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر پکې خبرې وکړې. هغه یو ځل بیا په ډانګ پیلې توګه چې که د دوی زرګونه ملګري شهیدان شي نو هېڅ چاته به سر ټیټ نه کړي او د پښتنو له حقونو به نه په شا کېږي. نوموړي همداراز د لر او بر یو افغان او ایجو دهشتګردي اس کې پیچور دي شعارونه هم ورکړي چې ګلخانان او د پنجابي پوځ اړوند رسنۍ سخت غوسه کړي دي. تر بنو وړاندې نوموړي په ګرک، ګوهاټ، دره ادمخیل، بډبیري او پیښور ښار کې هم د جنازې لپاره راټول شویو خلکو ته ویناوې کړې وې. بلخوا پخوانی پاکستانی سناتور او د جماعت اسلامي ګوند مخکښ غړی مشتاق احمد خان د ګیلمن وزیر په اړه وایي هغه یو انقلابي شاعر و چې دولت ترېنه په ویره کې و. هغه په ایکس پاڼه لیکلي الله د ګیلمن وزیر ته جنت فردوس نصیب کړي، کورنۍ ته د زړه صبر او پښتون میشتو سیمو ته د دایمي سوله او امن ورکړي. هغه لیکلي چې څو کاله وړاندې د زکیم پښتین، عبدالرحمن او صدر جلال چې د پی ټي ایم غړي دي تښتول شوي او د دوی د جبري لادرکه کېدو پر ضد په میرانشاه کې د پی ټي ایم په احتجاجي ناسته کې د ګیلمن وزیر سره کتلي و. هغه زیاته کړې چې نن هم د ګیلمن په اړه خبرې د هغه انقلابي شعرونه ورپه یادوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.